بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو اوریدونکو ډاکټر صاحبانو تاسو ټول ته سلامونه احترامات. خدای دې وکړي چې تاسو روغ او جوړ اوسئ. ډاکټر صاحبانو زموږ استاد د فارماکولوژي نن لومړی لیکچر دی. ډاکټر صاحبانو د فارماکولوژي د تعریف څخه موږ شروع کوو. ډاکټر صاحبانو راځو اول په دې خبره کوو ډاکټر صاحب موږ تاسو چې دغه د فارماکولوژي ډاکټر صاحبانو دغه نوم لکوم خوان را پیدا شو. دا څه ډول مضمون دی ډاکټر صاحبانو؟ دا د شي څخه بحث کوي. ډاکټر صاحبانو اول تعریف تاسو ته داسې کوم ډاکټر چې فارماکولوژي د هغه علم څخه عبارت دی چې هغه د درملو څخه بحث کوي. فارماکولوژي د هغه علم څخه عبارت دی چې هغه درمل مطالعه کوي. سروکار ټول د درملو سره دی. راځي اوس وایو چې د دې مضمون د دې سبجیکټ دا نوم له کوم خوانه پیدا شو؟ فارماکولوژي. ډاکټر صاحبانو د فارماکولوژي نوم د دوو لاتینی کلمو څخه جوړ شوی دی. د فارماکولوژي نوم ډاکټر صاحبانو د دوو لاتینی کلمو څخه جوړ شوی دی. یو د ډاکټر صاحبانو تاسو ګورئ یو ته وایي فارماکو بل ته وایي لوجي او فارماکو. فارماکو ډاکټر صاحبانو د لاتینی کلمې د فارماکان د توري څخه اخیستل شوی دی. د فارماکو تورې د لاتینی کلمې د فارماکان د توري څخه اخیستل شوی دی چې د دې فارماکان معنا دا ډاکټر صاحبانو ډرګس یا درمل. ډاکټر صاحبانو یو ځل بیا ریپیټ کوم. فارماکولوژي د دوو لاتینی کلمو څخه دا نوم جوړ شوی دی. یو فارماکو ده او یو لوجي ده. فارماکو ډاکټر صاحبانو فارماکو د فارماکو تورې د یوې لاتینی کلمې د فارماکان څخه اخیستل شوی دی چې د دې معنا د ډرګس یعنی د فارماکو معنا څه راوته؟ ډرګس یعنی درمل. لوجي ډاکټر صاحبانو دوه معنی ورکوي، دوه مفهوم ورکوي. دله موږ تاسو دوه مفهوم اخلو دینه. یو ډاکټر صاحبانو سټډي مطالعه او یو ډاکټر صاحبانو علم نالج. اصلا کې ډاکټر صاحبانو د نالج ته موږ تاسو ترجیح ډیره ورکوو، نالج ته علم ته. نو لوجي نالج یا علم او سټډي یعنی مطالعه. نو د لوجي معنا دوه شوې ډاکټر صاحب، یو نالج شو علم شو او بل سټډي یا مطالعه شو. نو داسې وایو چې فارماکولوژي ډاکټر صاحبانو فارماکولوژي هغه نالج دی هغه علم دی چې هغه ډاکټر صاحبانو څه مطالعه کوي چې دغه علم ډاکټر صاحبانو دغه ډرګس مطالعه کوي. ډاکټر صاحبانو متوجه اوسئ. فارماکولوژي د دوو لاتیني کلمو څخه اخیستل شوی دی چې فارماکو ډاکټر صاحبانو په لاتین ژبه کې د فارماکان د توري څخه اخیستل شوی. فارماکان فارماکو د یوې لاتیني کلمې د فارماکان څخه اخیستل شوی دی چې د هغې معنا ده چې ډرګس یا درمل. پاتې لوجي شوه. لوجي معنا ډاکټر صاحبانو په لاتیني ژبه کې لوجي څه معنا ورکوي؟ نالج ته وایي، علم ته او یا سټډي مطالعې ته ویل کېږي. نو داسې وایو چې فارماکولوژي داسې یو مضمون دی، داسې یو علم دی چې دغه علم یا نالج ډاکټر صاحب څه مطالعه کوي؟ ډرګس یا درمل مطالعه کوي. نو ډاکټر صاحبانو دا تحت لفظي معنا وه چې د فارماکو د کوم خوند را پیدا شوی وه. اوس موږ تاسو ډاکټر صاحبانو ساده او روان تعریف ځان ته جوړوو. څه وایو؟ د سټډي آف سټډي شوه که نه؟ څه سټډي کول؟ درمل کنه. نو د سټډي آف ډرګس از کالډ فارماکولوژي. د سټډي آف ډرګس از کالډ فارماکولوژي یعنی هغه علم چې هغه درمل مطالعه کوي، د درملو څخه بحث کوي، د ډاکټر صاحبانو چې وایي فارماکولوژي وایي. نو ډاکټر صاحب نن نه بعد چې تاسو چیرته د فارماکولوژي نوم اورئ که نه تاسو به ذهن ته یو خبره راوړئ صرف او صرف درمل. خلاص. د دې زموږ استاسو د هډوکو سره کار نشته، د دې زموږ استاسو د بدن د وظیفو سره کار نشته، د دې د نباتاتو د بوټو سره کار نشته. فارماکولوژي یوازینی هغه مضمون دی چې ټول سروکار یې د درملو سره دی، د دې سره سروکار دی. دا ډاکټر صاحبانو د فارماکولوژي نوم و چې د کوم خوانه را پیدا شو او دا یې هم ډاکټر صاحبانو تعریف شو. ډاکټر صاحبانو راځو اوس وایو دلته موږ د ډرګس توری دوه درې ځایه یاد کړو. ډرګس او ډرګس اوس راځو د درمل یا ډرګس پېژنو چې دا څه دي. What is drugs؟ د درمل څه دي؟ اول د ډرګس باندې خبره کوو چې دا د ډرګس توری له کوم خوانه را پیدا شو. لکه څنګه چې فارماکو
د لاتیني کلمې نه را پیدا شوی که نه نو دا د ډرګ ستوری م وایي چې دا د ډرګ ستوری کوم خوا نه را پیدا شو ډاکټر صاحبانو د ډرګ ستوری د یوې فرانسوي کلمې د ډریګي څخه راخیستل شوی دی د ډرګ ستوری د یوې فرانسوي کلمې هغه لاتیني وه که نه دا فرانسوي ده د فرانسوي کلمې د ډریګي څخه اخیستل شوی دی چې ډریګي ډاکټر صاحبانو معنا دا ډرای هرب چې ډرای هرب په خپله وچو وښو ته وایي خو په فرانسوي ژبه کې نو که چېرته هم دغه ډرای هرب منګه ترجمه کو انګلیش ته ترجمه کو انګلیسي ژبې ته ترجمه کو نو معنا به راوځي ډرای ګریس انګلیسي کې ډرای وچ ته وایي که نه ګریس وښو ته وایي نو په انګلیسي کې معنا سره وته ډرای ګریس یا وچ واښه دغه ډرای ګریس چې موږ ساده خپلې پښتو ته ترجمه کړو ډاکټر صاحب نو مفهوم یې راوځي وچ واښه ډاکټر صاحبانو ریپیټ کوم واټ از ډرګس درمل څه شی دي تعریف ډاکټر صاحب مسلسل په پښتو کې کو درته اول دا ته ډرګ ستوری وایي چې دا د کوم خوا نه پیدا شو ډرګس ډاکټر صاحبانو د یوې فرانسوي کلمې د ډریګي د توري څخه اخیستل شوی دی چې د ډریګي معنا د ډاکټر صاحبانو ډرای هرب د ډرای هرب ډاکټر صاحبانو که موږ ترجمه کړو انګلیسي ژبې ته ترجمه کړو نو ډرای ګریس او که ډرای ګریس ډاکټر صاحب پښتو ته ترجمه کړو نو د وچ واښه یا وچه ګیا ډاکټر صاحب د نن یوه خبره دا معلومیږي چې درمل د وچو ګیاګانو د وچو بوټو ساقو زیلو پاڼو ریښو دې نه جوړ شوي دي او جوړیږي بالکل دا خبره درسته ده دا خبره بالکل درسته ده پخوا زمانو کې ډاکټر صاحبانو سلهاو زرهاو کلونه پخوا نه ډاکټر و نه شفخانه و نه درملتون و نه فارمیسي وه او نه هیڅ هم نه و هغه وخت کې ډاکټر نه و نو حکیم به و هغه وخت کې درمل نه خو بوټي به و نو هغه وخت کې به چې کله یو امپراتورۍ په یو بل امپراتورۍ یو بل ملک باندې جګړه کوله یو ملک به بل ملک باندې حمله کوله نو دغه وخت کې خو درمل څه نه و هغه وخت کې د تورې او د غشې جنګ و ډاکټر صاحبانو کله به چې دې دواړو طرفونو کې زخمیان پیدا شو دي پوځ کې نو دوی به ایران شو خو اوس په دې زخمونو باندې موږ څه وکړو دې ناروغانو څه وکړو درمل فارمیسي دواخانه شفخانه ډاکټر هېڅ هم نه و نو دوی څه ډاکټر صاحبانو یو فکر پیدا شو چې دا بوټونه به پاڼې راوشو کولې او څانګې ساقې زیرې به ورنه راوشو کولې هغه به یې وټکولې میده میده به یې کړې هغې نه به یې ریشه غوندې ویسته اوبه غوندې دا به ډاکټر صاحبانو یا په اوبو کې واچول هغه به یې وڅښل نو درد به یې ښه شو دا به په زخم کې ایښود چې پاڼې به ورته تاو کړلې هغه زخم به یې زر ښه شو هغه زمانې کې خلکو څه یو فکر مفکوره پیدا شوه ګرې دې بوټو کې څه کمال شته دې کې څه حکمت شته دی هغه ناروغان چې موږ په دا کار نه کوو دوی موږ نه زخمونه خراب شي مړه شي هغه ناروغان چې موږ سره دا کارونه کوو دوی ښه شي روغ شي نو هغه زمانې خلکو سره ډاکټر صاحبانو فکر مفکوره پیدا شوه د بوټو او د ونو د پاڼو په اړه سره ډاکټر صاحب یو فکر پیدا شو هماغه و ډاکټر صاحبانو چې فارماکالوژي د هغې نه منشا او تهداب او بیس را شروع شو دغه زمانو خلکو به ډاکټر صاحب بیا یو بوټي نه پاڼې ساقې راشکولې زیلې هغه به یې یو شی جوړول دی بل نه به راشکول بل تجربې شروع کړې او فارماکالوژي ډاکټر صاحب هغه و چې زرهاو کلونو پخوا ډاکټر صاحبانو دغه د فارماکالوژي اساس او تهداب را شروع شو را روانو نن ډاکټر صاحبانو فارماکالوژي تر دې حده را رسېدلې ده چې ته په یو دفتر کې ناست ته فارماکالوژي زده کوې نن تر دې حده ډاکټر صاحبانو فارماکالوژي را ورسېده چې ته په کور کې دننه اتاق کې ناست یې او تا ته فارماکالوژي درمل تشریح کېږي او تا ته کور کې در ورسېده تا ته په وظیفه کې در رسېږي ډاکټر صاحبانو نو فارماکالوژي ډاکټر صاحبانو تر دې حده به پرمختګ پیدا کړ ډاکټر صاحبانو بالکل دا خبره درسته ده چې د ډرګس معنا اخره کې ډاکټر موږ ته وچ واښه راووته نو بالکل درسته خبره ده دا اوس هم ډاکټر صاحب تاسو د حکیمان ښارونو کې وګورئ که نه مخې ته بوجیو کې یو شی والا به د ډېر شیان یې ښودي که نه او هغې پاڼې او بوټي او زیرې ساقې ماقې وي او هغې نه درمل درته جوړ کړي کپا او یو شی درته درکړي خبره بالکل ډاکټر صاحب درسته ده په ځای راځو ډاکټر صاحبانو اوس درمل تعریفو د WHO له نظره ورلد هیلث ارګنایزیشن یا نړیوال صحي سازمان درمل څنګه تعریف کړي دي موږ ته درمل یې داسې تعریف کړي وایي درمل هغه کیمیاوي مواد دي چې د انسان په بدن کې د انسان په ګټه باندې د انسان په ګټه فیزیولوژي او پاتولوژي ته تغییر ورکړي ډاکټر صاحبانو فیزیو نه دی فیزیو د فیزیو معنا دا دنده یا وظیفه لوجي پکې رااله که نه نو لوجي خو هماغه لوجي دی که نه نو لوجي معنا دا علم یعنې داسې وایو فیزیولوژي د هغه علم څخه عبارت ده چې د انسان د بدن وظیفې او دندې مطالعه کوي خو موږ او تاسو د دې نه یو لنډه معنا واخلئ لنډه معنا دنده یا وظیفه د فیزیو نه معنا څه واخلئ دنده او پاتولوژي
بیالوجي رااله یعنی مرض او هغه علم چې مرض مطالعه کوي نو پاتالوجي د څه تعریفو هغه علم چې هغه د مرضونو څخه باس کوي د علم ته پاتالوجي ویل کیږي نو تاسو ډاکټر صاحبانو د دې پتاونه ډاکټر صاحبانو سره واخلئ مرض معنا واخلو معنا ورته څاخلو مرض نو فزیولوژي نه معنا مفهوم د شی واغسته دنده او د پاتالوجي نه لن مفهوم ځان د سره وسته د پتاونه مرض ها لکه شرح کوم درمل هغه کیمیاوي مواد چې د انسان په بدن کې د انسان په ګټه دندې ته د بدن دندې ته او مرض ته تغییر ورکړي ښه اوس مثال در کوم او خبره انشاءالله موږ ستاسو راټولېږي ډاکټر صاحب څنګه مرض ته تغییر ورکړي په وجود کې ډاکټر صاحبانو ګورې ډاکټر صاحبانو درمل چې هسې پراته دي تر څو یې ونه خوري وجود کې دا دوه کارونه ونه کړي درمل نه دي هغې ته درمل نشو ویلی درمل به موږ او تاسې خورو وجود کې به دا دوه کارونه کوي بیا به هغې ته موږ درمل وایو ښه نو هغه کارونه دغه دوه دي یو په بدن کې دندې ته تغییر ورکوي او یو به ډاکټر صاحبانو مرض ته تغییر ورکوي په بدن کې مثلا ډاکټر صاحب زه مورقه کېږم زه ملریا کېږم نن ډاکټر صاحب ته ځم ډاکټر صاحب ما ته خلطه کې درمل اچي او زه راځم هغه کور کې خورم هغه زه کور کې خورم نو ډاکټر صاحبانو زه ناروغ یم په دې لیول کې په دې سټیج کې زه ناروغ یم درمل مې وخوړه نو زه څنګه شوم ښه شوم که نه مرض مې کم شو مرض مې ښه شو نو زه روغ شوم اوس د دې نه دې په تغییر راغی که رانغی یعنې ناروغ و ښه شو صحت یې ترلاسه کړو خو تغییر راغی که نه نو درمل اوس وګورئ د انسان په بدن کې د انسان په ګټه باندې پاتالوجي مرض ته تغییر ورکو که ورې نه کو تغییر ورکو که نه مرض باندې و اخته و سینه بغلو تا درمل ورکه ملاریا یا بل شی او هغې درمل خو ښه شو خو تغییر شو که نه مرض تغییر وکړو ښه شو فزیالوژي ته څنګه تغییر ورکوي ډاکټر صاحبانو اول یو سوال دی پوښتنه دا ده چې دغه اولاد راوړل د زنانو د وجود وظیفه ده که مرض دی ډاکټر صاحبانو ما ډېرې دا پوښتنه چې محصلینو نه کړې ده په حضوري کلاسونو کې انلاین کلاسونو کې نو ما ته ځینې محصلینو ویلي چې دا مرض دی ډاکټر صاحبانو اولاد راوړل دا مرض نه دی اولاد راوړل د یوې زنانه د ښځې د بدن وظیفه ده کله چې یوه ښځه یو خورکۍ یو مورکۍ اولاد را نه وړي بیا مرض دی ډاکټر صاحبانو بیا مرض دی بیا به ډاکټر صاحبانو کلینیک ته هسپتالونو شفخانو یو ملک او بل ملک ته ځغلی نو اولاد راوړل ډاکټر صاحبانو دا د زنانو د وجود د وظیفه او دنده ده الله تعالی دوی په بدن کې دا پاور د قدرت توان ایښودی دی چې دی به اولاد راوړي ښه اوس ډاکټر صاحبانو کله یو خور مجبوریږي چې د خپل وجود دغه وظیفه چې د اولاد راوړل دې ته تغییر ورکړي بند یې کړي مثلا یو خورکۍ د ډاکټر صاحبانو واده وکړو ډاکټر صاحبانو دغه خورکۍ فرض کړه 8 9 بچي 9 10 بچي شو ماشومان یې وزېږول دغه پتنګ شو ښځه خاوند دواړه پتنګ شو وایي بچیان هم ډېر شو کار روزګار نه لرو غربت دی اقتصادي ستونزې دي نو دوی یو مشوره کوي وایي مشوره کوو راځئ چې څه د اولاد بند کړو اولاد بندوي که نه اولاد د بندولو پرېکړه وکړي مشوره وکړي ښه چې اولاد بندوي څه کوي خدای بلا ډېرې لارې دي خو یو لارې هغه اورل کنټراسپټیو پیلز یعنې دغه خورکۍ راخلي او رکشه کېږدي او ځي ډاکټر صاحبې ته چې کله ډاکټر صاحبې ته ځي نو هغه ورته خوشي ټابلیټونه ورکوي که نه خوشي ګولۍ ورکوي دغه ډاکټر صاحب ورته وایي چې دا به ته ټوله میاشت یعنې 28 ورځې 28 ګولۍ دي که نه قطاري ګولۍ چې ورته وایي 28 دانې دي هره شپه به ته یو دانه مسلسل خورې قضایي به پکې نه کوې 28 ورځې هره شپه به یو خورې اوس ګوره خور ته یې څه ورکړه ګولۍ یې ورکړې خوشي او هغه یې مخکې څه راوړه اولاد یې راوړلو یعنې د وجود دندې صحیح وه که نه اولاد یې بندوو که نه نو دغه ډاکټر صاحبې چې خوشي ګولۍ یا ټابلیټ یا درمل ورکړه دا چې شروع کړه اولاد یې بند شو اوس وګورئ که نه درمل یې ورکړه خو دغه اولاد راوړل دا د وجود دنده وه که نه وه هماغه دنده یې ورته خرابه کړه او بند یې کړه اولاد یې بند شو نو دا تغییر شو که نه بدن کې دا تغییر شو خو دا خور چې دا کار کوي څه دپاره کوي خو د خپل د ژوند سهولت دپاره د ګټې دپاره نو موږ څه وایو د انسان په ګټه باندې د خپل ګټې دپاره دا کار کوو ډاکټر صاحبانو دا زموږ ستاسې نن د لومړۍ ورځې اولنی لیکچر و پاتې به انشاءالله لیکچرونه به تاسو ته مسلسل ډاکټر صاحبانو ریګولر جوړېږي او تاسو ته به اپلوډ کېږي ډاکټر صاحبانو باقي مو په الله سپارم خوښ خوشحاله او آباد اوسئ